غربت او رکشه تای لوبه پوکالا کړی دی زما د ګران وطن په ګران ولس دې څه کړی دی زما د ګران وطن په ګران ولس دې څه کړی دی غربت او رکشه تای لوبه پوکالا کړی دی زما د ګران وطن په ګران ولس دې څه کړی دی د ګران وطن په ګران ولس دې څه کړی دی غربت تا ډېر زوروالی جنګ هم تر ستوني راوستلی جنګ هم تر ستوني راوستلی غربت تا ډېر زوروالی جنګ هم تر ستوني جنگ هم تر ستوني راوستلی د سولې چیغې مو د چملو یو واړه کړی دی زما د ګران وطن په ګران ولس دې څه کړی دی زما د ګران وطن په ګران ولس دې څه کړی دی غربت او رکشه تای لوبې. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. قدرمن لیدونکو نن د هغې مور کور ته راغلي یو کومه مور چې د خپلو لمسۍ دپاره په خوړ کې د سړک په غاړه باندې ناسته وه او سوال به یې کولو خپلو لمسیانو ته به یې ډوډۍ پیدا کوله. مور د کور سرپرسته ده ځکه چې مور بله لاره نه درلوده. د دغې مور د کور کوم ضرورتونه چې وو موږ د با احساس او ورونو او خویندو په مټ وکولی شول چې د ضرورتونه پوره کړو. د مور احساسات راغلو چې مور څومره خوشحاله ده موږ سره پاتې شي. مورې اجازه ده درشو نه مور ستړې مه شي ستړې مه شي مور ستړې مه شي بیا دې ښه دی ښه جوړوي مورې چپړه کې دي هماغسې داسې هغه دي پرې چپړه کې دي مورې خدای مهربان دی. دا کټ ته دې بشکا ورکړې مورې دې باندې بس ویده کېږئ قدرمنو انسانو دغه د مور کټ دې کې ویده کېدله دغه دی دا کټ ښه دا شا نه لري دا کټ دی مجبوره چې مور بشکا ورته کېدوي او بیا کښېني. ښه مورې نور څال د اختر ته د څه تیاری نیولی و که نه؟ والله کمې نیولی والله نوم د خدای دا کوته نیولی مې دي. ماشومان ته د کلي ملي چې کړي دي که نه؟ نه مې دي کړي که نه والله کمې کړي وي. دنه غوړي دوی خو وایي چې موږ جمعې نشته زه ورته چې زه درته کومه نه کوم پیسې نشته که پلور مو ژوندی وی خو تاسو ته به جمعې کړې وي تاسو ته به د عید شی اخیستی و نو زه یې کومه نه کوم. زه خو دا هغه چې لاړه شم سړک کې کښېنم که چا لږ ورته واچولې که چا ډېر ورته واچولې بس خونې ته راشم چې ګرمۍ مې لیونی کړي داسې کې څه مړۍ یې ونه خورمې. مورې موږ دا چې خبر شوي یو چې دا کور دې تاسې خپل ده دا یې موږ خپل ده خپل ده ولې دغه چر دی ولې نه راته ووایي دغه خو سړي نه لرم څوک ورته ته وکړي مزداران چې ونستم مزدارانو سړي ورته راولم چې پیسې دې شته چې موږ دا دیوال درته څه وکړو زه ته چې پیسې نشته خو ګزاره به وکړو که نه نو دا خو نه ده چې موږ کاډه ځي بلکل خو څه شی خدای مهربان دی پیسې خو رېز نه پوتې ده. قدرمن دوستانو الله پاک وایي چې ته د انسان یوه پرده پټه کړې زه به د تا 100 پردې پټې کړم. د دغه مور نن تر هر څه ډېر ضرورت دغې پردې ته ده چې دغه مور پرده جوړه شي. تاسې دغه ګورئ چې د دیوال نه لري دغه سره نه ګورئ دغه د پردې اچولي دي. که داسې یو څوک پیدا شي چې د دغه مور دغه ارمان هم ورپوره کړي چې دوی ته دغه دیوال ووهي دوی په امن کې شي دوی تر څو داسې ځان احساس نه کړي لکه مونږ چې د باندې مخکې مې یادونه وکړله چې د یوه انسان پرده پټول چې ته یې پټه کړې الله پاک به د تا 100 پردې پټې کړي. بهترین چانس ده چې دغه چانس دې لاسه ورنه کوي. د دغه مور پرده پټه کړي نن د دغه مور دغه عزت نن خوندي کړي دغه چې دی ولې چې ګډه شي څومره به خوشحاله شي. والله نوم د خدای ده چې دومره خوشحاله شم زه چې خدای چې واس وکړي زه به یو څه خلم په دغه کلایا کې به لولم خلکو ته به پخوم خلکو ته به ورکوم چې دی ولې د چې ګاډه شي چې دا مې ګاډه شي
همدغې نه به بېذاته یم چې داسې جګې شو 2-3 کسو خو هغه ځای کې سترګې نیولې وي چې ودرېږه څوک شته دا خونه کې که نشته خو بري خو که نه زما پښتنو ورونو دغه مور چې ګورې همداسې میندې او خویندې موږ تاسې هم په کورونو کې لرو دغه مور نن د مجبورۍ د وسې نن د بېوسۍ او د بېکسۍ د وجې نشي کولی چې دغه چیر د ولي ګډی کړي خیر د تاسې دغې مور ته په بده سترګه مه ګورئ دغه کور ته په بده سترګه مه ګورئ ای باور وکړئ افغانستان دی تاسې ګورئ چې هره ورځ جنازې دي یوه ورځ زما او ستا جنازه هم پورته کېږي همدغسې ماشومان همدغسې میندې به له موږ نه هم پاتې کېږي که هغې ته څوک بیا په بده سترګه وګوري لکه څنګه تاسې دغه مور ته ګورئ څومره زور به درکړي هیله کوم چې تاسې دغه کار مه کوئ دغه یتیمانو باندې لاس کش کړي دغه کونډې مور سره کومک وکړئ نن دغه کونډه مور ځورېږي نن کړېږي راځئ چې د دوی خوشحالي یو په دوه کړو لکه څنګه خپلو بچیانو ته خپلې مور ته خویندو ته ورونو ته مینه ورکوو همدغسې دغه مور ته همدغه یتیمانو بچیانو ته مینه ورکړو ولې چې په موږ باندې حق لري باور وکړه د قیامت په ورځ باندې به د دوی به لاس یو د موږ به ګرېوان یو نیولي به یو ښه مورې تا دپاره موږ ځینې شیان راوړي دي چې راځه هغه هم در باندې وګورو خوږې خوږې لکه شکر کوي مورې دغه د شولې اختر دپاره د نکریزې شولې ښه دا د شول کلامان ښایسته ښایسته ګلانو به دغه یتیمانو مشانو باندې جوړ کړي هغه باندې کوس د ګلالیو ماشومانو باندې دا سرتیل د شامپو دغه شول دغه چاپړکې شولې مورې خلک به وایي چې دومره ډېرې چاپړکې دوی ولې راوړي دي افغانستان د همدومره ډېر یتیمان دلته وجود لري همدومره ډېرې زما دغه بچیان چې ګورې دا ګورې یتیم ده دا یتیم ده دا یتیم ده هغه یتیم ده هغه یتیم ده دا ټول یتیمان دي دغه یتیمان دپاره مورې دغه د نجونو دپاره رخ شو انشاءالله ټولو څومره چې د هغې دپاره رخ کېږي ته دا رخ وګوره ښایسته رخ ته مورې داسې ښایسته رخ ده چې دغه نه بل ښه رخ شته نه خوښ مو نه دغه خوښ مو ده دغه د لمسیانو دپاره شو دغه دا مو ګوره مورې خدای محبوب کړه خدای مو دونې ښه پوست راکړه صحیح ده پوست راکړه دغه بیا دغه ماشومان دپاره هغه دي راشه دغه درکړمه د یتیمانو په خوشحالۍ باندې الله پاک خوشحالېږي راځئ چې یتیمان خوشحاله کړو او دن ته واخله انجلۍ دا ته واخله راشه تاسو ته هم درکړمه راشه دغه دې مایو راشه ته هم راشه ولکه ته خپل لوبې پې کوئ خپله سرتېري پې کوئ صحیح ده چاته نه کوئ مور به نه خفه کوئ مور نه چې مه غواړئ صحیح ده چې غواړئ ما ته وایئ زه درته راوړم صحیح ده السلام علیکم وکړه دغه مشو مورې دغه د وریجې او غوړي دغه شیان مورې دغه د سبزي شوله زه دغه شیان شوله امین مورې دغه شول ستاسې د ضرورت هغه شیان دوی کټ نه درلودو مورې تاسو چېرته ویده کېدئ چې کټونه مو نه درلودل کوم ځای کې ویده کېدئ ته په دغه ډاګ باندې دلته به دې نیوه اچوله مور کټ نه درلودو په دغه ډاګ باندې ویده کېدل او الحمدلله دغه دی د بې احساسه وروڼو په مټ باندې ومو کولی شول چې دوی دغه ډېر ضرورت چې درلود او ورپوره کړو یو څه نغدې پیسې راسره دي هغه هم مور ته سپارو قدرمن لیدونکو د مور هغه ضرورتونه چې کوم وو هغه هم ستاسو همکارۍ باندې فرق کړه ځینې وروڼو او خویندو چې موږ سره کومک کړی و هغه کومک هم دوی ته نه سپارو چې کوم ضرورتونه وي هغه دوی خپله په پوره کړي یو ورور چې شریار خان نومېدو د هغې نه هم ځانګړې مننه کوم کور د ودان هغه د ستاسو کومک موږ تر دغې موره ورسولو او له نورو وروڼو او خویندو نه هم مننه کوم چې کومک مو کړی او دغه د الحمدلله تاسې کومک راورسېدو ځینې وروڼو چې نه غوښتل نومونه یې خپاره شي د دغې مور سره کومک کړی و انشاءالله هغه کوم چې تاسې ما ته ویلي وو هغه ضرورتونه مو ټول ورپوره کړي دي ستاسو په همکارۍ باندې باقي پیسې چې پاتې شوي دي هغه مور ته نغدې ورکوو
چې جمله 10,000 افغانۍ موږ سره باقي پاتې دي 10,000 افغانۍ هم مور ته نغدې ورکوو 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 23 24 25 26 27 28 29 اره 10,000 مور ته 10,000 افغانۍ هم سپارو چې زموږ وروڼو ورته موږ سره کومک کړی و کور مو ودان دغه مورې دا 10,000 افغانۍ شولې مورې دیني دنیا مو جوړ شو هر مشکل مو خدای حل کړ چې کوم ځای کې مو حاجتونه نیولي وي خدای ما غفور راکړه امین مورې دا چپړاکې خو بدلوي ودا لګي دا چپړاکې خو بدلې کو دا چپړاکې لري مورې ګران وطن په ګران ولس دې څه کړي دي وخت فریاد د غریبانو لیکړه د دغه مور ارمان پوره شو نیمګړی ځکه چې په دغه کور کې 2 غټې ستونزې چې دي چې د دوی حیا او د دوی عزت سره خوندي کیږي لومړی د دوی لپاره په کور کې د صحي اوبو څاه ده که داسې یو څوک بختور پیدا شي چې دغه مور عزت په امن کې شي او خپل کور کې اوبه ولري او باندې اړ نه شي دوهم تر ټولو غټه ستونزه دغه چردیولي ده چې مخکې داسې د دغه مور خبرې واورېدې چې موږ هم ډېر ودردولو که داسې څوک پیدا شي دغه مور دغه عزت خوندي کړي او دغه چردیولي ورته جوړه کړي نو دا تر ټولو مهمه ده مورې دا خلک څه ویل غواړي چا چې کومه کړی دی الله دې کامیاب کړي الله دې آباد کړي دیني دنیا جوړ کړي هر مشکل خدای حل کړي خدای موږ سره یو سلا جوړه کړي دوی امين موږ دې خدای جوړه کړي دوی دې خدای جوړه کړي امين تاسو دې خدای جوړه امين ډیره مننه مور خوشاله اوسئ کله نو سره دغه د نن خبرونه موږ دغه مور سره تر بل داسې خبرونه چې بیا تاسو سره خدمت کې حاضر وو تر هغه درنه اجازه غواړو به فهمه مور اوس وخت نه وته وکړه دی وګي خېټه ګلې وکړې دا وګي خېټه ګلې وکړې د غریبینا یې کیسه وکړې دی وګي خېټه ګلې وکړې دا وګي خېټه ګلې وکړې دل هستانا کوی لاسونو کې هو بکړې دي زما د ګران وطن په ګران ولس دې څه کړي دي زما د ګران وطن په ګران ولس دې څه کړي دي غربت او رکشه تایلو